د افغانستان اسلامي امارت د امربالمعروف نهي المنکر او شکايتونو اوريدلو وزیر شیخ محمد خالد حنفي د کندز ولایت اوسیدونکو د ستونزو اوریدو او هواري په موخه د ولایت ته په یو رسمي سفر راغلی. ښاغلي وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې زیاته کړه چې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنې او هواري په موخه 191 وړیا شمېره فعاله کړې تر څو د مسؤلینو لوري پرته له خنډ رسیدنه شوې وي. نوموړي دغه راز ویل چې امیر المؤمنین حفظه الله یو قانون ترتیب او توشیح کړی چې له مخې به یې امربالمعروف او نهي المنکر وزارت خپل کړنې او فعالیتونه به د همدې قانون په رڼا کې ترسره کړي. زمونږ دا مجاهدین ګرځي دروازه په دروازه ګرځي او د ولس دروازه ټکوي، څه شکایت خو نه لري نو په دغه قرن کې داسې نظام به پیدا کوي. الله دې زمونږ او ستاسو دا نظام محفوظ وګرځوي. په ورته مهال بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا یووالي او د خپل منځي شخړو د هواري په برخه کې هم د پام وړ هڅې شوي دي. د اسلامي نظام خپلواکۍ همدا ګټې دي چې د ولس ترمنځ وحدت راولي، یووالی راولي، اتفاق راولي، د ولسونو ترمنځ د ولس او نظام ترمنځ فاصلې ختموي. بلخوا د دغه ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت له دې ګام خوښي څرګندوي او زیاتوي چې له دې سره به د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدنه کیږي که مشکلات مردم گوش کردن و مشکلات مردم رسیدگی میکنن و از قانون جدید امیر صاحب المؤمنین بسیار احساس خوشی میکنیم که قانون جدید شده به خاطر مشکلات مردم تا به مشکلات مردم رسیدگی شود. د هېواد د امربالمعروف نهي المنکر او شکايتونو اوريدلو وزیر په داسې حال کې د خلکو ستونزو هواري په موخه کندز ولایت ته سفر کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت مرکزي چارواکو دغه ولایت ته سفرونه کړي او ګڼې لاسته راوړنې لرلې دي.